خبره تشریح کړې د الاینمنت نه بعد چې کوم دی وګورئ تاسو سره کرنسی نمبر دی سټایلز دی سیلز دی ان ایډیټینګ دی سو وی هاف وګورئ دا کرنسی تاسو تخکاری دې ځنه مختلف ټایپ کرنسیز تاسو انتخابولی شئ پرسنټیج وغیرہ وغیرہ دا یو څو آپشن تاسو سره دی ځکه دی باید چې په دې باندې تاسو ځان پوه کې اف ان وګورئ مختلف قسمه زبا رائټ په کلیک کما د کنټرول پینل ته راشم په دې کې به دا اف ان تاسو سره موجود نه وي د ریجن نه اصل کې دا ما نور شاګردانو ته راوستې ده نو زه به راشم د ایډیشنل سیټینګ ته دا به ریسیټ کم دی سن آی هاف ټو ریسیټ اټ ډاون یس وګورئ کلم چې تاسو ایکسل په لومبي ځل باندې خلاص کې نو په دې کې به تاسو سره صرف دغه انټرنیشنل بین المللي کرنسیز په تاسو سره موجودي خو نور لوکل پکې نشي اچولی تاسو د هغې مختلف طریقې د بیک کولی شو چې رایولو دې ځای نه وګورئ تاسو سره په دې نمبر کې لومبی د نمبر فارمیټس ته وګورئ لومبی به کې ما سره د کرنسي وي کم یو ټایپ کرنسي په دې خپل کرنسي سیمبل یا د څنګه راولئ تاسو مطلب دا دی که دې ځای نه چېرته معاش انتخاب کړمه وګوره دې ځای نه 1000 دغسې وګورئ 2000 3000 and 4000 and 5000 وګوره څومره صحیح طریقې سره دا به زه ډریګ کړم دلته آی شوډ ډریګ دس او د هغې نه بعد چې کوم دی وګورئ که دا ایریا زه انتخاب کړمه نو را به شي وګورئ څومره اسان طریقې سره دغه انګلیش دا کرنسي ساین چې کوم دی یو په یو دې ځای نه اخیستی شئ که نه تاسو دا کرنسی سیمبل چې کوم دی تاسو راوستی شئ یا مختلف وګورئ پاؤنډ سیمبل راوله یا یورو دې ځای نه راوستی شئ یا چاینیز سیمبل راوستی شئ دې ځای نه وګورئ فرینچ راوستی شئ دلته کې مختلف قسم تاسو اخیستی شئ دې ځای وګورئ که زه ډالر راولم ډالر ساین تاسو یو په یو راغستی شئ دلته سبا د نه څو کوېسچن پیدا سي وګورئ نور کرنسی مور اکاونټینګ فارمیټس هم دې ځای کې شته دی نورم تاسو کرنسی سیمبل راوستی شئ او په دې کې یاد ساتئ دا زموږ لوکل کرنسیانې پکې نشته دی یس مثلا لکه وګورئ که دا فایل زه ثبت کړمه یاد ساتئ او دا زه غواړم چې څه کرنسي تغییرات راولمه نو چې کله زه کرنسیز تغییرات راولم دې ځای نه نو یاد ساتئ دغه ایکسل به فی الحال لا به کلوز کې را بشه تاسو به رائټ کلیک کې را بشه کنټرول پینل ته او په کنټرول پینل کې به تاسو د ریجن باندې به کلیک کې تاسو بیا راشئ ایډیشنل سیټینګز ته را بشه کرنسي ته او په کرنسي کې به دې ځای کې د ډالر ساین په ځای باندې به AFN به تاسو لیکئ AFN او دا به اوکې کې دلته بس دا به هم اوکې کې دې ځای نه دا به کلوز کې واپس ایکسل فایل خلاص کې رن ته راشئ والسلام ٹھیک ہے نا دا ایکسل فائل بخلاص کې تاسو او دا غي نه بس چې کومه دا کرنسی فائل دې ځنه راولې او راشه وګوره تاسو سره وا کرنسی FN چې کوم دی به سره موجود دي دا به تاسو د ریجنل سیټینګ راولې ریجن نه به راولې تر څو پر تاسو ریجن نه انتخاب کړي ترای پورې دا نشي کارولې 1 by 1 وګوره که زه واپس رائټ کلیک کم کنټرول پینل ته راشم او وګوره چې دې ځنه دا ریجن والم دلته را بشه واپس ایډیشنل سیټینګز ته را بشه کرنسی ته دا به ریسیټ کې یس اینڈ کلیک اوکے بٹن دا به کلوز کې دی بیا پای کې تاسو سره FN سټیل موجود دی لا نه دی ختم شوی دا فایل کلوز کا سب دی کدی زینا اوس واپس وا ایکسل کلاس کا رن ایکسل اوکے به کم دی زینا وګورئ هغه کرنسی ساين بتا سره ختم شوی دی زه ریلی سمپل کرنسی ساين ما سره نشته دی د کرنسی دراوستو یو بل طریقه ده کچرته دا عادي حالت کې راولم جنرال فارم کې مدار راوسته جنرال حالت کې وګوره دې زین اخکاری تاسو ته وګوره دې ځکه دا کرنسی د قون بایون تاسو تخکاری نو زه غواړم چې دا کرنسی وعلیکم السلام د خپل چایس مطابق راولم د ریجن نه راولم so how to do that څنګه به راولې تاسو راوشه وګوره دې څنګه مور اکاونټینګ فارمیټس تا راوشه دې څنګه یو اکاونټینګ فارمیټ په والے چې هغه دوا یا د درونه زیاتی لکه RON مې دې څنګه واغسته السلام علیکم وعلیکم السلام
را به شي ګوره تاسو د مور اکاونټینګ فارمیټس ته او د کسټم باندې به کلیک کم چې تاسو سره دی لکه وګوره ما دې څنګه اکاونټینګ فارمیټ تر عالم کنه او دې ځکه داسې یو والی چې هغه درې اف ان چې درې الفاظ دي نو چې هغه درې الفاظ ولري کسټم باندې کلیک کا او د نیټ په ځای باندې تاسو اے اف ان بولی کې دې زنه بس اے اف ان دلته ولیکو چې کوم ځای کې نیټ دی او مخه ځای کې به تاسو اے اف ان ولیکې دې زنه بس اے اف ان دا به تاسو ولیکې وګوره دا ټول اف ان دا به دې زنه چینج کوي به تاسو 1 by 1 ٹھیک ہے نا دا به تاسو لیکې دا به کې کېلتا که تاسو ریجنل ته بار بار نشي راتلې نو ډایرکټ دې زنه تاسو کارول شي دا کرنسی ساين سیمبل دې زنه یو په یو وغستې شي عادي حالت کې راولې راوشه ګوره جنرال ته واپس واچوا واپس جنرال ته تاسو تغیر راول شي دې واپس تاسو را یو بل کمانډ چای ته پرسنټیج ساين وته ویل کی 1000 کې دا ضرب ورکې کنه خپل باندې او کنه زی عادي حالت کې غواړم جنرال ته واپس راول دې سه تاسو ګوره کنه لکه زی یو خو ډایرکټ پرسنټ علامه راستل دي کنه او یو ته زم چې یره 15% 25000 پسې څومره راځي 15% 25000 پسې څومره راځي مثال نو ایکسل ډیره زبردست بیوټي خوبصورتي تاسو لدر کوي والسلام مساوي دا 25000 چې کوم دی کچره تاسو ضرب کې دا if you multiply with 5% this re multiply کې تاسو انټر می کدي زینا نو ماتي څومره راځي 1250 راځي موږ سره او کنه ز 6% کما ماتي 1500 راځي تاسو سره مونږه ساده چې کیلکولیشن کله کو کنه نو مونږه داسې کو چې دا 25000 چې کوم دی دله په 6 کې ضرب ورکو په سل باندې تقسیم کړه داسې کو کنه مونږه او چې کله انټر کې نو هغه تاسو رومغه 1500 درکې ده خدا وګوره دا څومره آسان دی بس ډایرکټ الته پرسنټیج علامه لګوا او ډایرکټ د یو بل سره ضرب کا داسل ضرب دبل سل بتاو ضرب کې باس دا صرف ضرب کا دا صرف ضرب کې باس you just do those enter کا automatically تاسو له درکې ګوره ایکسل تاسو لا سانتیا و درکې ده اسانتیا وی څنګه درکې لکه یو قسم دی چې زکات 1 लाख پس زکات څومره راځي 1 लाख پس زکات څومره راځي نو موږ وایو چې دا په 2.5 کې به ضرب ورکو په سلو به تقسیم کې دا څه وایو کنه دونه لمبي چوڑی کیلکولیشن ولې کوي دونه اٹ مساوي هم د قسل چې کوم دی دا بواله او دا په تقسیم کې تاسو په سلويخ باندې دا سل والا او په سلويخ باندې تقسیم کا ځان سره انټر کا چې کوم مصدر کوي 2500 یا مساوي دا سل چې کوم دی دله ضرب ورک په 2.5 کې او په سل باندې تقسیم کړو مقصد درګي کم چې ما وخت تاسو ته وي تاسو ایکسل چې کوم دی د ډېر غټ کیلکولیشن نه بچ گئی ایکسل تاسو ډېر اسانتیاوي درکې ده ډېر ایز درکې تاسو ته ډېر اسانتیاوي درکې دې دا وجنه باید چې تاسو ذهن کې ځان سره یاد وساتئ باید یو څو خبرې ځان سره یاد کړئ چې وې د دې څه مطلب دی ما سره نو ګوره دا هغه یو اسانه طریقه ده باید چې دې شکل سره د تاسو والے چې وې محاسبه په ایکسل کې څنګه کیږي او دا هغه څه فائدہ ده موږ سره نو باید دې نه تاسو استفاده وکړئ نو دا څنګه ما سره دا پرسنټیج علامه عمدا کار را سره کوي 1000 سپریټر وګوره دې ما 1000 سپریټر راته راکړي چې وګوره 1, 1000 2000 3000 4000 5000 وغیرہ وګوره دې نه دا ورکې دا قصه 1000 2000 3000 4000 5000 دا قصه په یو کته شي کنه نو هغه کام یې ورکړې دي سینا او کنه عادي حالت کې غواړي جنرال تراشه عادي حالت کې دي سینا غستې شي کنه تاسو بیا وګوره پسې انکریز ډیسیمل اشاریه زیاتولم شي اشاریه کمولم شي دي سینا دا د اکاونټینګ رولز دی باید چې د اشاریه نه پس 2 0 خامخا موجودي you must remember this
دې راوند اپ هم کوي راوند ډاون هم کوي مو سره راوند اپ هم دی کوي راوند ډاون هم کوي دی دا خبره ذهن کې تاسو یاد وساتئ څنګه ګوره یو کس ته یو عدد اغسته دی 7.896 دی اغسته دلته 7.896 دی اغسته دی دا به زه انټر کوم مونږ چې د اشاریې نه پس سوري چې سه بدلته یو سل کې والا ما 7.896 دا مې واغسته زه ته یما د اشاریې نه خي طرف ته که د 5 نه زیات شي هغه یو حساب کو دی بل طرف ته جمع کو دا نور 0 کا راوند اپ راوند ډاون ویلم د کنه مین راوند اپ راوند ډاون دا طریقه ده ها راوند ډاون نو راوند ډاون دي زنه تاسو کولای شئ یو کین ډو دیم اگر څومره صحیح طریقې سره 1 by 1 7.9 واپس کلیک کا هغه اډ کتا سره ځکه د 5 نه زیات ما سره کا راوند اپ یې کدل تا وګوره سونه صحیح طریقې سره هغه اشاره به واپس تاسو درکې نو کو دا یو فګر هم تاسو سره یو عدد تاسو سره نو دی وګوره د یوازې صفر نه چي بلکې تاسو لکه د قص یو عدد د صفر اشاره نه پسوي نو هغه راوند اپ کوي راوند ډاون کوي تاسو ته راځم دې زنه د جنرال تا جنرال نمبر کرنسی اکاونټینګ مختلف ګوره زبر راشم دا خو جنرال تیرا ولما جنرال باندې بکلیک کوم جنرال جرنل نا جرنخا جنرال جنرال لکه جرنل دی نو جرنل نه سن ا جورنل دی نمبر دې شکل کې راته راکا وګوره دا سه کرنسی فارمیټ کې راته راکا سټایلز یې مختلف درکړي دي د ټول نه امپورټنت پکې دا لیکلي وته سدي اکاونټینګ دا بتا سو اخلي وعلیکم السلام ٹھیک ہے نا نو ګره دا اکاونټینګ به تاسو اخلي په دې کې زبردست خبره ده کلم چې تاسو چرته یو فاینانشل ریپورت تیار کړه چرته فی باره کې یا د ماشونو باره کې یا د فاینانشل ریپورت فاینانسینګ پکې پیسې پکې وي اکاونټینګ به خامخا اپلای کړئ کوم صحیح اداره کې کار کوي تاسو او په دې کې دا زبردست خبره ده څنګه چې اکاونټینګ کې منفي عدد چې کم دی قوس کې بندي ده څه دې کې بندي ده سره تاسو خیال کړی کنه منفي عدد چې کله تاسو په اکاونټینګ کې کوي نه په قوسونو کې بندي د جو ډوب شي په غرنګ ټون کې داسې چاینا موبایل دغه ټون پرووایډ کی نو ور اتوماتیکلی دې چې کلم نیگیټیو منفي علامت تاسو ورکې کنه نو دې خود به خود چې کم د قوسونو کې ځان سره بن کی نو باید تاسو سره دا ذهن کې یاد وي چې کلم چاته ریپورت جوړوي فاینانشل ریپورټس باید چې تاسو د اکاونټینګ په خامخا وکاروي راوشه تاسو دا غینه بعد چې کم دی ګورئ شارټ ډیټ لانګ ډیټ باره کې اوسو خبره تشریح کما what do you mean by short date and long date یاد ساته ډیټ چې کم دی شارټکټ موږ سره شارټکټ کنټرول پلس سیمی کولن دی سیمی کولن چې کلم اوسنی تاریخ راولې کنه کنټرول سیمی کولن دی سره واچو ته شارټ ډیټ وته ویل کیږي شارټ ډیټ او ګره ز لانګ ډیټ دي سن راولما نو څومره آسان راوشه دی ډیټ تا او داینه پس لانګ ډیټ دي سن انتخاب کې منډه ډیسمبر 26 2016 دې زنه داواله او ګره بیا راشه دلته واپس وګوره شارټ ډیټ دغه ډیټ تاسو په یو انتخاب ولشي کنه کنټرول سیمی کالن چې کوم دی یا ساته دا د ډیټ شارټ کټ دی کنټرول سیمی کالن د ټایم شارټ کټ څه دی کنټرول شفت سیمی کالن یاد ساته کرنٹ ټایم بتا سره درکې دا به ګورستا سو ډیر زیات کارونه کیږي تاسو سره بار بار تاسو ډیټ څوک نشي لیکلې چې مو خو څه خیر کچته اپریټری دا سه 2016 ضرور لیکو خو یاد ساته دا نور د پاره بتا سو دا ډیټ بس ډایرکټ ډیټ پکار دی کرنٹ ډیټ سب کې چینج کول دی راشه F2 ډایرکټ کوخه زر زر بکوي دا ټول کارونه سیم ډیټ ته لکه 24 بس خبره ختم شي خیالم کی کنه تاسو نو یاد ساته دا ډیټ ټایم باره کې استاد وي اسانی تاسو ته خما یا شو می ہے اسانی ماده صرف خو هغه بار بار چینج کیږي نو ځکه ماته صفر راته خي اخو نشي در کولې کنه چې کم اسانی ده ما سره
نو د ټایم شارټکټ چې کوم دی کنټرول شفت سیمی کولن دی او د ډیټ شارټکټ تاسو سره چې کوم دی کنټرولز کال سیمی کولن دی تاسو سره بیا پرسنټیج یې ماته راکړه مطلب دا دی 2000 پرسنټیج چې زه دا کومه نو څه به راکوي ما ته مقه دې ځای نه وکړه 2000 ځکه 1000 کې ضرب ورکوي که نه یا دې ځای نه تاسو پرسنټیج اخیستی شي ریلی سمپل کنټرول زیډ مې که واپس ډېر آسان کمانډس دي فریکشن ایکسل کې کسري عدد به څنګه تاسو راولئ ایکسل کې یو غټه خامي څه ده کله چې تاسو 1/2 ولیکئ که نه نو دې وایي جوړه ماته تاریخ راته راکړه دې وایي 2 جنوري 1 جنوري که او 2 ډیټ که ما سره نو ماته وایي 2 جنوري یا یو کس ماته وایي چې 0.5 چې کوم د دې نه به کم کسري عدد راځي تا سره نو ګوره یاد ساتئ څومره آسان دلته به کلیک کې او دا نه پس دا فریکشن دلته والی ټیک ا فریکشن هیر یو ګوره مساوي 1/2 چې کله تاسو کې همغه 0.5 تاسو له درکوي نو ګوره دا ماله همغه فریکشن عدد کې راته راکړه څومره آسان فریکشن فارم کې دې ځای نه اخیستی شي کسري عدد کې اخیستی شي بیا راشو پسې وګوره یو بل کمانډ دی وی هیو انذر ون ساینټیفیک ساینسي عدد یاد یو ګوره د پاسه په سکویر لیکلی سکویر وی هیو سکویر هیر ګوره کلم چې په ایکسل کې داسې یو غټ عدد تاسو لیکئ که نه یو ډېر غټ عدد وي مثال ما دې ځای نه دا عدد ولیکه دلته نو هغه په د ایکسل په دې سیل کې نه راځي دې ته څه وایي دې ته وایي ایکسپوننشل فارم کې به دا څنګه راولم دا داسې هم لیکلی شمه چې 5.46 او دلته whole raised to the power e exponential 11 exponential 11 دې دا ویل کېږي تاسو څنګه لوګریتم وایي که نه لوګریتم زه وایم چې log 10 base to the power 2 میتھمیټکس کې اره څنګه چلو ٹھیک ہے نا log وګوره زه داسې وایم که نه چې log base 10 to the power 2 مطلب یې دا دی چې دا 2 multiplied by log base 10 لیکو مونږ که نه او ما ته پته هم ده چې log base 10 د څه برابر دی دا 1 برابر دی مطلب چې 2 multiplied by 1 نو ما ته به انسر سره راته راکړي 2 دقسې دا هم ایز ا لوګریتم تاسو سولو کولی شئ که نه مطلب دا ټول دا 5.5 چې کوم دی دا ای کا او سره 11 که هلته لاګ ټیبل کې د ای ویلیو وګوره دې سره ضرب که طالب اټومیټیکلي همدغه عادت درکوي ایکسپوننشل دی ته وایي ایکسپوننشل ایکسپوننٹ ذات کر جیومیټري دې سره تعلق ساتي تاسو میت کې ویلي دي که نه کرستریکټکس او منتیس خاص منتیسا چا چې ویلي که نه نو هغه په خاصه او منتیسا باندې هغې ته مونږ دغه وایو کرکټر خاصه اینډ منتیسا یو دوه ساینټیفیک رولز دي د میتھمیټکس لپاره زه به تاسو ته یو آسان الفاظو کې بیا یو آسان میتھډ کې بیا تاسو ته کلیر کړم مطلب دا دی که نه چې یو عدد تاسو لیکئ 10000 لیکم زه 10000 لیکم که نه داسې هم لیکم چې 10 multiplied by 10 whole raised to the power 3 ولې نشم لیکلی داسې اسه ده داسې هم لیکلی شم که نه چې دا 10000 چې کوم دی دا لیکم 10000 نو داسې هم کوي چې 10 multiplied by 10 raised to the power 3 10 raised to the power 3 مطلب دا دی چې 10 سره بیا ملټیپلای کا یوا دوا درې نو مغه 10000 دل نه درکې دیتا इसका तो मतलब ये है ना نو دې شکل کې مونږ دا غستې شو نو کس ما دوی چیرې دا خو ډېر غټ سیل کې دا عدد مانو نو دا سپیس کمه کراتا ساينټیفیک والا دې ما دې کس وینا خپل عدد رات راکه څه پدې نه پیګما یو کس میتھمیټیشن د میثس باندې پیږي خو په دې شکل کې کته شي وتا کرمات خپل عادي حالت کې راکا نمبر فارمیټ کې رات راکه دې سره اشاریه ته ختم کا بس صرف نمبر فارمیټ کې بدر کې در ویدا والا د عادت دیتا سره کته نه ډېر غټ سپیس نسی باید چې تاسو کم از کم د شکل سره دا یو چې کم دی یادو ساتئ یو هیو ټو ډو دوز پیښه به کنه تاسو نو دا د ساينټیفیک باره کې ټیکسټ شي د ټیکسټ سبا د نسو کوېسچن کوي ټیکسټ مطلب دا دی کنفیوز کیږي ما بس دغه دا
کم کسان چې میت والا کسان نو هغه په دغه شکل کې ګوري ته نه ګوري عادي حالت کې وګوره چونکه سیل کې تا نه سپیس نسی نو که تا نه سپیس ډېر غټ نسی نو په دغه شکل کې وګوره او کنه ته چې سپیس دیو نسی بس عادي حالت کې کته شي کم جتا سری بس نمبر دا سره والے بالکل هغه په دې شکل کې تاسو خودلش وغیرہ وغیرہ دې مطلب دواړه میتھډ ټیک دي دواړه سیټینګ ټیک دي اف کورس یو کین اپلای مطلب کم چې تاسو خو کم میتھمیټیشن دی میتھمیټیکل فارم کې وګورئ چې کم میتھمیټیکل فارم کې نه نو بس عادي حالت کې کته شي تاسو دیٹس گریٹ وګوره سونا مطلب she has mathematical applications and implementation او تاسو بس ټول ورځ به لټریچر ته ناستي مطلب تکړه تاسو هم تکړه یو څه کېږم تاریخ ته ولې سترګو بس اچھا جی او بس یو ګور دې سره ټیکسټ کوم دې ټیکسټ فارم کې زه یو څو خبره تشریح کوم ټیکسټ what do you mean by text ګور کلم چې تاسو شرط فون نمبر والے کنه نو فون نمبر کې تاسو نه صفر اول خو اخلي نه ډېر کسانی وی 7864433322 صفر ختم کی ما سره صفر اتوماتیکلی ختمیږي نو که چېرته ما سره صفر ختمیږي صفر دې نه اخلي نو دغه ایریا ورته انتخاب کړئ سینا را بشي تاسو ګورئ د جنرال ته را بشي د ټیکسټ باندې وکلیک کړئ تاسو کلیک آن ټیکسټ او د ټیکسټ نه بعد چې کوم دی ګورئ زور کوم 0786443322 هي صفر تاسو نه اتوماتیکلی اخلي ډېر کسان وایي سر دې فون نمبر کې ما نه ټیکسټ نه اخلي بیا راځم کوېسچن کوم دغه شاته لکانو نه I'm coming back there نو ګوره صفر ایمان اتوماتیکلی رانه واغسته په دې کې صرف یو کمانډ نشته چې هغه تاسو ته لږ تشریح کوم هغه مخامخ تاسو ته نشته نو په کم ځای نو کې په د مور نمبر فارمیټس نه باو کې دي سره باقي وګوره تاسو لري دی اول خو ټیکسټ بیا سپیشل تراشه سپیشل کې وګوره فون نمبر دوی خپل ورکړي دي سره دوی خپل فون نمبر ورکړي دي چې به په دې شکل کې تاسو غوښتئ شئ نه زه کسٹم ترازمه وګوره دا ورکړي دي زه چې 1 2 3 4 د افغانستان نمبر یادوم سلور کوډ دی او شپږ نمبر دی 1 2 3 4 5 6 د کنه داسې موږ ټوټل 10 فګرز دی کنه تاسو انټر یې کړل تا وسور کوم تا 0786443322 ایټسټرا کوډ ځان له شو فون نمبر ځان له شو سبا د نګور دا کوېسچن سو کولیش somebody can ask you this question تاریخ بارک جسنګا یو نیم کسانی تاریخ ډیر زر زر تاسو د بانکونو کې ګوره کنه ډیر زر زر کوي کنه ډیټ ور واچي نو هغه ډیټ په خپل باندې هغه چینج کیږي تا نه هغه سبا ریکوېسټ کوي چې ماته دا څه ډیټ واچو چې زه ډایرکټ عدد لیکم په خپل باندې منت او ډیټ او ورس چینج کیږي را به شدې سره ولم به بسو کې د جنرال تبرای شون به ټیکسټ ته کنورټ کړي سینا او د ټیکسټ نه بعد چې کوم دی را به شه مور نمبر فارمیټس تا د کسٹم باندې کلیک کا او په دې کسٹم کې وګوره دا ټیکسټ ما الریډي داګه د پاراغسته دا وزو کې کوم او د ټیکسټ نه بعد چې کوم دی را به شه مور نمبر فارمیټ کې سپیشل کې خطا سره دا خپل کسٹم کې سره ښکاری کنه نو کسٹم کې کدا ښکاری د سره یا زیپ کوډ د سره ښکاری دی زینا نو کو دې شکل کې نور کا 002 بیا 00 او بیا 1 2 3 4 دا بتا سواله منت ډیټ او دا بزان لکه دا به انټر کې تاسو پاس زور کوما 0102 2016 موتما ورک پخپل به بیلی وګوره 0609 2017 ایټسټرا ٹھیک ہے نا 0205 2017 عدد چټی کی تاسو پاس خود به خود تاسو چینج کولای شئ دې مطلب دا چې کلم تاسو ایکسل کې دنه سوک تاسو کی کنه نو باید چې دې شکل سره یو څو طریقې همیشه لپاره یاد وساتئ بل ګوره که چرته زه دې ځنه معاش چرته چاته ورکوم یا فی په چا باندې پاتې مثال لکه زه ورکوم چې سه 5000 نیگیټیو دا په د پاتې دی دا وګوره دا سه نیگیټیو 700 نیگیټیو سه 700 اگین 6 او دا سم واغست and last one this مې واغست دا مې دې سره اوس ګوره یو قسمه دی چې کم دا منفي عادت دي دا ماته په یو بل رنگ کې راته وخایا نو را به تاسو ګوره دې نه مور نمبر فارمیټس ته براشه را بشي اکاونټینګ ته یا کرنسی ته راشه او دې څنګه ګوره دا کرنسی دی فارمیټ کې تاسو واخلئ وګوره سور رنگ کې ماته راکړي ماته خیم چې وګوره په دې کسانو باندې اماونت ته سره اټ از دے ار ډیفالټ دا قرضداري دي موږ سره اصل کې
را بشي تاسو دې ځای نه موډ نمبر فارمیټس ته کسټم باندې به کلیک کې د ریډ په ځای تاسو هر یو کلر ورکولی شئ. یو کس ماته وي نه په ګرین رنګ کې راته وښایه، ګرین کلر کې. دا به اوکې کې تاسو څومره اسان طریقې سره په ګرین کلر کې ښودلی شئ که نه دې ځای. وګوره دا سیټینګ تاسو د لارې نه یو په یو کولی شئ دلته. نو باید د ټول یو په یو تاسو سره موجودي. سبا د نه څوک کوېسچن کوي نو یا ساتئ دا د نمبر فارمیټس باره کې یو څو خبرې وي چې تاسو ته ما کلیر کړي دې لارې نه. که په دې کې ستاسو کوېسچن یې کولی شي. مخکې به پسې لاړ شم که نه؟